نشهي توکي حرام دي د دغه په منع کوله کې په بنده کوله کې تاسو معطلي مه کوئ، فوري اقدام وکوئ. مدت 6 سال عربی شانزایی خواندیم، 8 سال هم عربی پنتون خواندیم، با مسلک فراشوت کامیاب شدیم. در قطعه 101 دیسانت هجومی ایفای وظیفه کردیم. تحصیلم لیسانس ادبیات عربی با 7 زبان تسلط کامل دارم. من کارمند وزارت عدلیه بودم، در اونجا بحث عضو مسلکی وبسایت کار میکردم. ما کسایی بودیم که دیگه بیخی تسلیم به مرگ بودیم. یک طبقه بود که دیگه اینا کاملا از بین رفته بود دیگه. چیزی در وجود نمانده بود دیگه. خداوند نمیده دولت امارات در سر وقت ما رسان که اینا فعلا هم به این حالت که میبینی کلش از خیرات سر دولت امارات است. پسترین طبقه جامعه بودیم، اینا به فکر ما شدن، ما را آوردن اینجا بستر کردن. فعلا صحتمند کاملا سلامتی خود، سلامتی عقلی و روحی و فکری و روانی خود به دست آوردیم. من تقریبا سالها و ماها را طرف خانه دور نخورده بودم. اگر دیز زمستان من بیرون میبودم شاید از بین میرفتم، از سرما و از گشنگی و از استفاده مواد مخدر و شاید هم زنده میماندم. همین رقم که میبینین اینجا تقریبا دوستا نصف زندگی دوستان نجات یافت. مثلا ما درست روزمره 5 وقت نماز خود میخوانیم، 3 وقت نان خود میخوریم و سپورت میکنیم و همچنان با یکدیگر گفتگو میکنیم. خدمت کلان است که یا را جمع آوری کردن در سرمای زمستان که یا از تلف نجات پیدا کنند. دیگه این کم امسال ایجاد شده از طرف وزارت داخله. نان ما خیلی خوب است. نان ما خیلی خوب است، بسیار با ترتیبش، بسیار با رقمش توزیع میشه. دیگه جای بود و باشی ما خوب است. همه چیز بسیار امکانات فراوان از اینجا است. و شما میبینید روزمره اینجا درسای عقیدتی و فرهنگی هم آموزش میبینن و جلسات رواندرمانی و اینی هم دایر میشه هر روز 2 تایم. ما تشکری میکنیم از وزارت امور داخله. اول از خدای خود و بعد از امارات اسلامی و وزارت امور داخله تشکری میکنیم که نسل جوان که این مملکت، این مردم و این مردم ها رو که میبینید هر کدوم از اینا از خود اولاد داره، اولاد از اینا به اینا ضرورت داره. من خودم 5 دختر دارم، 5 اولاد دارم، من همچنان شاگردایی دارم که من دوباره میخوایم دوباره با اولادای خود با آغوش بگیرم و اونا دوباره از داشتن پدر و من از داشتن اولاد خود لذت ببرم که واقعا دارمانش هستم. اینم تو زندگی هزارها جوان سیف شد و همچنان دوستا زیادتر دوستا به فکر ازی هستن، دوستایی هستن که تحصیل کرده، درس خوانده، خدمت کرده. و آرزوی ارمانی است که دوباره برگرده به جامعه خدمت کنه و به قانون خانوادگی بپیوندن. در ټول دما نه سړی و سړی کړی د ماشاءالله پوه شوې د دا اولاد سته بچیان یې سته نو هغه دغه خوار وزار و دی به هر چیرې چې ګرځېدو هلته به ګرځېدو او راوستلی موږ لاسي په خپل لاس ته ور تسلیم کړی یم نو اوس انشاءالله ښه ده بیخي تداوي یې سوې ده. نو اوس موږ په دې دغه یو چې دوی مثال اجازه ورکوي نیې ورکوي څه وخت یې رخصتوي هلته مبارزه شی ورته کړی ده چې اسلام راسي موږ ته پوه شوې او دای موږ ته په لاس راکړي او رخصت ورکړي. د کورنیو چارو وزارت د نشه توکو سره د مبارزې معاونیت ته هدایت پکې شوی و چې هغه بېصرفانه معتادین چې دوی کورنۍ نه لري په مرکز کابل کې د پولیسو خطه سرای شمالي او د ښار د مختلفو سیمو څخه راجمع کوي او د درملنې لپاره یې صحي مراکزو ته معرفي کوي چې د دغه په نتیجه کې په مرکز کابل ولایاتو کې بېصرفانه معتادین په جریان د تیرې یوې نیمې میاشتې کې د 11,000 په شاوخوا کې راټول شوي دي. بس د وزیر داخلې د خلیفه صاحب ډېره مننه ده چې دا زموږ مریضان انشاءالله راته صحت کړي دي. بس هرکله یې وایو چې دوی د خدای کامیابه کړي دغه نور توفیق دی الله پاک ورکړي نو موږ ډېر خوشحاله یو. بس فامیلونو ته موږ ته توصیه ده د دې جن کله اخراجېږي 5 سال وروسته دې ته باید فامیل د کار زمینه برابره کړي چون موږ متاسم کوم امکانات نه لرو چې دوی ته کار زمینه برابره کړو ځکه چې نظام نوی راغلی ده داسې خاص چې نشته چې موږ ورته برابره کړو. خالي همدغلته موږ په ذهنونو کار کوو، فامیل ته توصیه کوو، فامیل باید سره پوره همکار اوسي تر زیات وخته پورې. تقریبا 100 اگر بگم 100% دروغگویی میشم، اندازه 180 درجه ما تغییر کردم.
خود روانشناسا شاید از رفتارم، کردارم، عمل کردم، قیافه‌ام، گپ زدنم، سخنم شاید اونا بفهمن ما تغییر کردم واقعا. ما که آمدم 40 کیلو وزنم بود. از طرف صبح که یا چای میخورن دیگه بعد از چای وزید شروع میشه. مریضایی که عاجل باشه در قدم اول و اوپیدی میشن. کدام مریضایی که با سیروم با بعضی گپا ضرورت داشته باشن اینجا برشون تطبیق میشه و دکتر صاحبا در خدمتشون است. و دیگه مریضایی که مشکلاتشون اندک باشه و دوا برشون داده میشه بعد میرن به داخل اتاقشون. افتخار کوو په مجاهدینو باندې موږ فخر کوو. الحمدلله بیرته په خپل صورت کې په خپل وجود کې برابر یو او موږ د مجاهدینو نمبر حاله یو ټول مریضان د مجاهدینو نه خوشحال ټول روغ و جوړ دي ان شاء الله تعالی. زمانی که ما اینجا می‌دیدیم این جوانا را دل ما بسیار میسوخت و پیام ما به وزارت داخله این است که واقعیت یک کار بسیار نیک برای جامعه برای ملت کرده و آرزوی دیگر داریم دیگه در این کشور بنای معتاد ما کس را نبینیم. این جوان ما معتاد نباشه در این خاص. ما از دولت بسیار خوش هستیم این کاری که معتادین را جمع کردن و قبلا بسیار مشکلات برای مردم بود. اینجا هیچ کس از اینجا تیر شدن نمیتونه، دوزی بود، مردم بسیار بوی بود. دیگه حال فضل خدا بسیار خوب شده، بسیار مردم خوش هستند از این کارشان. وزارت داخله با همکاری شهروالی فامیلی بسیار جا پاک کردن، مردم راحت هستند، راضی هستند. فعلا مردم از کارکرد وزارت داخله بسیار تشکری میکنند. خصوصا نمیباره پول سوخته دیگه به اندازه خوش هستیم. هم سایه پاک شده، هم معتادین گم شده، هم سیاسرا هم آزاد رفت روش میکنه. هیچ کدام مشکل نیست پدر جان. بسیار تشکر از وزارت داخله که اینجا پاک سازی کردن، پاک کاری کردن. حتی در اینجا مثلا کتابخانه رو دایر میکنن. بسیار تشکر و بازم امیدوار هستیم که در آینده همچون کارهای در کابل صورت بگیره، مردم راحت باشه. ما از این عمل نیک امارت اسلامی نهایتا خرسند هستم و تقدیر میکنم عمل امارت اسلامی مخصوصا وزارت امور داخله که در قسمت پاکسازی پل سوخته سعیم شدن و پل سوخته را پاک کردن. برای وزارت داخله یعنی می گفتنی داریم که از این بیشتر کوشش کنه که شهر پاک و صاف کنه و همینطور ما خوشحال هستیم، بسیار خاطره خوش داریم. په دې کې د پشل کلونو کې ډېر داسې کارونه کېدل چې هغه د انسانیت او د بشریت نه ډېر لري وو. ډېر داسې ناوړه کارونه عملونه دلته ترسره کېدل او شکر الحمدلله چې په دې امارت کې دته ډېر پاملرنه وشوله او دا ډېر مخ په ترقۍ لاړې. امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې د دې کارو د داسې کارو په ترسره کولو کې نوره هڅه وکړي او نوره پاملرنه هم داسې کارو ته وکړي ځکه چې دا خلکو ته مثبت فکر ورکوي. موږ ډېر خوشحاله یو. درملنې وروسته دغه معتادین هلته د حرفوي زده کړو او تعلیمي زده کړو دپاره د اسلامي امارت ډېرو وزارتونو د همکارۍ په نتیجه کې د دغه معاینیت سره په څنګ کې هلته دوی ته حرفوي زده کړې او نور تعلیمونه ورکول کېږي چې ته درملنې به وروسته د دوی دپاره کاري زمینه مساعده کړي او دوی به په هغه کې مشغوله کړي تر څو دوباره په معتاد کېدلو سره مبتلا نه شي.